سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ، ژوند، زندګي او وصیت مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایم. ګران دوستانو، ملګرو، موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د فیسبوک سټورۍ په باره کې ده. اکثره دوستان ملګري له همدې ستونزې مشکل سره مخ دي او له همدوی سره همدا پوښتنه وه چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک ته مثال د شپږ سیکنډو څخه یا 26 ثانیو څخه مثلا زیاته ویډیو اپلوډ کړو فیسبوک سټورۍ ته. نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه همدا طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې یوه دقیقه مثال یا 15 دقیقې یا 10 دقیقې ویډیو تاسو خپله فیسبوک سټورۍ ته اپلوډ کړئ. تاسو ټول دوستان ملګري ویډیو وګورئ تر پایه، موږ تاسو ته مکمل طریقه ښیو. نو له همدې لپاره ملګرو تاسو راشئ خپل فیسبوک اپلیکیشن ته. په فیسبوک اپلیکیشن مې چې کله اوپن کړه بیا مسنجر ته راشئ. په مسنجر کې به ملګرو تاسو دلته اوس چې هر یو ملګری وي تاسو په هغه نه کلیک وکړئ. زه دلته په یوه ملګري باندې کلیک کوم مثال په مسنجر کې. دلته مثال ما په همدې ونه کلیک وکړه. هر کله چې مثال په مسنجر کې په یوه ملګري باندې کلیک وکړه تاسو بیا راشئ همدې فوټو ته، په همدې فوټو به کلیک وکړئ. کله مو چې فوټو هم کلیک وکړو دلته به تاسو اوس هغه ویډیو ولټوئ چې کومه ویډیو تاسو مثال سټورۍ ته اپلوډ کول غواړئ. زه همدغه 30 سیکنډه ویډیو اپلوډ کوم، په همدې به کلیک کړئ. همدې څخه وروسته په همدې ایډیټ کلیک کړئ او دلته په سینډ باندې کلیک نه کړئ. کله مو چې ایډیټ کلیک کړه نو تاسو ته بیا یوه همدغه شانته صفحه درومي. دلته به ملګرو تاسو بیا یو ورسټوري وینئ، په همدې پلس نشان په همدې باندې به کلیک وکړئ. نوره به چېرته غرض نه لرئ. هر کله مو چې همدا کلیک کړه نو تاسو ته بیا یو همدغه شانته میسیج درکوي چې اډ ټو یور سټوري مثال. دلته به ملګرو بیا تاسو ته انتظار پاتې کیږئ. د ستاسو کومه ویډیو چې دا به مکمل پلی کیږي، که د 1 دقیقه وي که 15 دقیقې وي، تاسو به مکمل دلته همدغه غږوئ، تاسو به بیخ کیږئ. هر کله چې مثال همدغه وخت پوره شو، مکمل ویډیو سر ته ورسېده نو بیا به تاسو بیک بټن ووهئ. نو زه راځم زموږ ویډیو چې همدغه پای ته ورسېده، له مسنجر څخه هم بهر کیږم. دلته خپل فیسبوک اپلیکیشن ته راځم. دلته به اوس زموږ کومه سټورۍ چې د هغه اپلوډ شوې وي تاسو دلته وینئ. زه د صفحه ریفرش کوم، په همدې باندې کلیک کوم. نو تاسو وینئ زموږ کومه ویډیو چې ده مثال هماغه اپلوډ شوې ده. نو دلته تاسو وینئ همدغه اپلوډ شوه. همدې څخه زه بیخ کیږم ملګرو. دا زه غواړم چې ډیلیټ یې کړم، ځکه چې نه غواړم چې داسې خاص سټورۍ نه ده. ما خو فقط تاسو ته طریقه ښودله په همدې ویډیو کې. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې مثال هر ډول سټورۍ وي، که 1 دقیقه وي، که 10 دقیقې وي، که 3 دقیقې وي، تاسو یې په همدې طریقه اپلوډولی شئ له 26 ثانیو څخه زیاته. نو زه همدغه ډیلیټ کوم. زه نه غواړم چې همدا اپلوډ شي مثال پاتې شي. نو همدا طریقه استعمال کوئ. ویډیو نورو دوستانو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور دوستانو ملګري هم له همدې طریقې څخه برخمن شي او همدا طریقه زده کړي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې هر ډول ویډیو وي هغه اپلوډ کړئ. ښه وخت ټولو دوستانو ته. خدای مو سپارلی یاست.